سلامونه ملګرو، ستاسو ورور ستاسو ملګری خیالزاده خیال یم. ملګرو په دغه ټایم موږ یو وړوکی شان کوشش را جوړ کړی دی چې د حجرې پروګرام وکړو او له تاسو سره شریک کړو. په دغه حجرې پروګرام کې موږ سره حبیب ګل استاد هغوی را سره دي او فیروز خان عرف چتو د هغوی فن او د رنګ چې کوم ښکلاګانې دي هغه به له تاسو سره شریکو، چېرته به هم نه ځئ. حبیب استاد تاسو نه به څه اورو او څه م راوړي دي؟ یاره ډېره مننه خیالزاده خیال صاحب چې تاسو مونږ خپل سټوډیو ته راوبللو او ستاسو ډېره شکریه. او مونږ به سمات ګوډ غزل به تاسو ته وویو دلته کې زمونږ شاه صاحب دی هغه به فرمایش هغه راته دا ویل دي چې دا غزل به مونږ ته وایي د عابد صاحب غزل دی هغه به انشاءالله ارشاد خپل کوشش وکړو. سترګې په لار یو، دغه ملګري هم په انتظار دي، موږ هم په انتظار یو. سترګې په لار یو. ړانده نو دا خلق خامخا به پوهېدل، ړانده نو دا خلق خامخا به پوهېدل، زما او ستا چې یو بل ته رنګونه ژړېدل، رنګونه ژړېدل، زما او ستا چې یو بل ته رنګونه ژړېدل، رنګونه ژړېدل، ړانده نو دا خلق خامخا به پوهېدل. زما د مین توب د مخکې چادر ته کتل، زما د مین توب د مخکې چادر ته کتل، زما او ستا چې یو بل ته رنګونه ژړېدل، رنګونه ژړېدل، زما او ستا چې یو بل ته رنګونه ژړېدل، رنګونه ژړېدل، ړانده نو دا خلق خامخا به پوهېدل. کچبه و دا کار ولې پیغور پکې د څه، پیغور پکې د څه، کچبه و دا کار ولې پیغور پکې د څه، پیغور پکې د څه، سبل چاته خو نو خپل جانان ته مې ژړل، سبل چاته خو نو خپل جانان ته مې ژړل، زما او ستا چې یو بل ته رنګونه ژړېدل، رنګونه ژړېدل، زما او ستا چې یو بل ته رنګونه ژړېدل، رنګونه ژړېدل، ړانده نو دا خلق خامخا به پوهېدل.
ځان وړه خبره ځان هر وخت چې مرور کړي په وړه خبره ځان وړه خبره ځان عابده او ورته ګران بشي اخر پوخله کول عابده او ورته ګران بشي اخر پوخله کول زما او ستا چې یو بل ترنګونه